زه هم چې دغه پښتانه چې سابق تللي وو هغه د پښتنو احساس څه شو چې وایي چې پروت په وینو کې لطپت په پت کې ښه یم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته هغه شاعر څه شو د زموږ ادیبان او د زموږ شاعران چې نن د منګي د ګودر او د نرۍ ملا خبرې کوي او نن د ملک په ټول ازادۍ سترګې پټې کړي دي ای د دې ملک غیرتي زامنو پاڅئ د زندان ویره د خپل زړه او د خپل فکر نه وباسئ ډار ثقافت مات کړئ د نن چې ډار درسونه ورکول کېږي د حکمت په نامه باندې د نن چې د ډار او د خوف درسونه ورکول کېږي د احتیاط په نامه باندې زه یم چې دا کوم حکمت دی چې وطن غصب شوی وي ناموس د تر پښو لاندې وي جومات دې ورانېږي علما دې وژل کېږي پیغله دې په زنځیرونو کې په زندانو کې په زولنو کې پرتې وي او موږ به ژوندي وو څه به نه وایي ځکه چې احتیاط وکړو حکمت همدغه دی زه وایم که ډېر وخت هم په ارامي آرام ژوند کې تېر کړه د حکمت په نامه باندې راځئ څو ورځې د زندان هم د حکمت په نامه تېر کړئ عجیبه دا ده ستاسو ډار به حکمت وي ستاسو بېغیرتي به حکمت وي ستاسو ناموس فروشي به حکمت وي ستاسو د دښمن سره کار کول به حکمت وي مصلحت وي او موږ د وطن د ازادۍ دپاره جهاد به دا به تهور وي دا به بېاحتیاطي وي زموږ زندان ته به په لوړو سترګو تګ باندې دا بېاحتیاطي وي دا به جنون وي د زموږ ادیبان او د زموږ شاعران چې نن د منګي د ګودر او د نرۍ ملا خبرې کوي او نن د ملک په ټول ازادۍ سترګې پټې کړي دي د هغې شاعر احساس دی بند شي په احساس یې د اور ولګي دی به اوس هم د منګي د ګودرو تورو زلفو په خیال کې وي دا د استعمار ګداګیان دا زموږ د ضمیر دا زموږ د وطن د ادیبانو نمایندګي نه کوي قلم د مات شي چې پکې احساس نشته دغه ځواني دې نیمه خواشي چې د وطن په دې سختو ورځو کې دی په لهو لعب باندې شپې تېروي سل واره زندانونه د دغسې ذلت د شپو تېرول راته اسانه دي زندان موږ ته یوه مدرسه ده زندان موږ ته یوه تربیتي دوره ده زندانونه به تېروو او زندانونه به ماتوو زندان نه راوتلي خلک چې اوس تاسو ورشئ وګورئ ګوانتانامو زندان نه چې کوم راوتلي د هغوی احساس څنګه دی زه امریکانو ته دعوت ورکوم ورشئ هغه ټول خلک چې تاسو په کیوبا او په باګرام نورو کې تعذیب کړي دي تاسو ورشئ وګورئ چې کوم یو هم تاسو د هغوی جذبه هم قوي کړې ده که د هغې جذبه هم ناکامه کړې ده هغوی ټول په ښه حالت کې راغلي دي چا قرآن حفظ نه وه قرآن یې پکې حافظ کړي څو نفره د هغو بندیان نه زه پېژنم چې د کیوبا نه راغلل او پس د جیل نه بېرته میدان د جهاد ته ولاړل شهیدان شول زندان زموږ عزم نشي ماتولی دا زولنې زموږ د جذبې نه خاورې او ګردونه پاکوي د ستاسو دغه تعذیبونه د زموږ کې مړاوي عزایم را تازه کوي دا به موږ ستاسو په دښمنۍ کې انوز کرک جن کوي د نفرت درس خو تاسو ورکویه